په خپرونه کې راسره میلمانه ښاغلی سلیمان او شمس افغان دي چې دوی دواړه ته ښه راغلاست او ستړي مه شوئ. پخیر راغلئ، ستړي مه شئ. خیر وي. ډېره مننه کوم. لومړی به د سلیمان جان نه راپیل کړو. سلیمان جانه ستړی مه شه، بیا هم ښه راغلاست درته وایم. ډېره مننه. څومره وخت کېږي چې تاسو بوکس کوئ؟ ولې مو د بوکس رشته انتخاب کړه؟ خیر اوسې، مننه. اول سلام تاسو ته، بیا سلام ملي تلویزیون لیدونکو اوریدونکو. خدای دې وکړي ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. موږ اوس اوسه پورې ما 11 مسابقې کېږي. 11 مسابقې دې کړي دي؟ یو پکې پروفیشنل ده. ښه. دغه مسابقې تاسو چیرې کړي دي؟ کابل په کچه مو کړي دي؟ ولایتونو په کچه څنګه مو کړي دي؟ مختلف ولایتونو په سطحه، کابل په سطحه، په بوکس په برخه کې. ښه. تقریبا 11 مسابقو کې د څومره ګټلي دي، څومره د بایلودي دي؟ 11 مسابقو کې مې فعلا 2 بایللي دي. ښه، 2 مسابقې. اماتور او پروفیشنل ترمنځ فرق څه دی؟ او اماتور کې د څو بایللي دي او پروفیشنل د چې یوه کړې ده د ګټلې ده که بایللي؟ پروفیشنل مې یوه کړې، الحمدلله یوه مې ګټلې. ښه، یوه دې ګټلې. اماتور چې دي اسانه دي لږ پروفیشنل نه، او هغې کې راونډونه کم وي. پروفیشنل کې بیا راونډونه هم زیات دي او غټه مسابقه مې ښایي. څومره وخت کېږي تاسو بوکس کوئ؟ مونږ 3.5 کاله کېږي. مکتب وایې؟ مکتب الحمدلله. څوم ټولګي کې زده کوئ؟ مکتب نه فارغ شوی یم. ښه، 12 ټولګي څخه فارغ شوی. ډېره مننه کوم. افغان صاحب، تاسو څومره وخت کېږي چې لوبې کوئ او تاسو څومره لوبې کړي دي؟ څومره پروفیشنل، څومره اماتور؟ سلام تاسو ته او ټول میلمنو ته، ټول کارمندانو ته. امید چې جوړ روغ اوسئ. ژوندی اوسئ. ما الحمدلله 15 مسابقې ورکړي دي. یو پروفیشنل ده. او الحمدلله. پروفیشنل مسابقه د چا سره کړې ده؟ چیرې دې وکړله؟ پروفیشنل نیک پرو هغه کې ده، کلب کې ده نیک پرو. ښه. او عارف مې د دشت برچي و. او الحمدلله ومې کوی شو چې ماتې ورکړئ. ښه. ورزش ته چا تشویق کړی؟ اول د بوکس رشتې ته راغلی. ځینې کسان چې اوس موږ ګورو د وروستیو کې دوی د پریپاټ ډېر خوښوي. تاسو ولې پریپاټ نه کوئ؟ زمونږ بس رشته بوکس ده او بوکس هم خوښېږي. الحمدلله بوکس کې م شروع کړې ده. استاد هم ده ډېر تشویقوي او کور کې م ورونه دي ډېر تشویقوي. او استاد ذکریا خپله بوکسر هم ده، ښه بوکسر ده او موږ باندې کوشش کوي. نو الحمدلله ښه مسابقې م ورکړي دي. څومره وخت کېږي چې بوکس کوئ؟ نو زما 2 کاله کېږي بوکس کومه. مسابقې 2 کاله کېږي شروع کړې مې ده او الحمدلله 15 مسابقې مې ورکړي. په بوکس کې دا شته دي چې مثال د بوکس ورزش کوي لکه د کراټې چې ته کمربندونه یا څه شی پکې اخلي چې نور یې بس کړي، نور سټاپ نور سی استاد وي که نه تر اخره به بوکس کوي. یعنې دغه د شاګردۍ دوره ختمیږي پکې که نه؟ نو انشاءالله کېږي. مسابقې ورکړم داسې مثال پروفیشنل مسابقې دې ورکړه، بهر مملکت مسابقې دې چې ورکړه نو تر هغه وخت مسابقې ورکوي چې کله نو مثال هغه نه کوي. یعنې تمرین به کوي؟ تمرین به کوي. تمرین به کوي. ما مطلب دا و چې تمرین به خو خلاصای نشته دی، تمرین به هر ځل کوي. تاسو په ورځ کې څو ځلې کلب ته ځئ؟ یورې ځئ یا په یوه ورځ باد ځئ یا څنګه ځئ؟ هر ورځ تمرین کوو. هر ورځ سبای که مسابقې لپاره یې هر ورځ سبای منډې وهو. نو بیا مازدیګر خپله هغه ته ځو، کلب ته ځو تمرین لپاره. تمرین کوو، آمادګي نیسو. په بوکس کې څوک مسابقه کوي آیا دی کرنټینیږي؟ کرنټین دوره تاسو تېروئ او که نه؟ هو باید مسابقې لپاره کوم شیان چې ویلي دي باید هماغه کار وکړي. مثال یې درته وایي چې دغه شیان وخوره دغه وخوره، باید مسابقې لپاره ځان تیار کړي. ښه. او بیا تاسو چې کله مسابقې کوئ بیا چې کرنټین دوره مو راپیل شي څومره همکاري ستاسو سره ملګري کورنۍ مو کوي؟ ځکه د هلته مخکې تاسو د خوړو یادونه وکړه، خواړه به مو هم ځانګړي وي. که چېرې څوک ځانګړي خواړه تیاروي هغه هم سخت مشکل وي تاسو ته. د کورنۍ همکاري څومره مهمه ده په دې تړاو تاسو سره؟ نو کور کې همکاري ډېر کوي موږ سره. الحمدلله کوم همکاري موږ سره ډېر کوي او تشویقوي هم ډېر. مسابقې له خاطره چې کله مسابقه مي نو یو میاشت باید موږ هغه لپاره هغه ونیسو، باید مسابقې له خاطره. سلیمان جان، تاسو چې کله مسابقې ترسره کوئ د کرنټین دوره مو په تاسو راځي څنګه تېرېږي؟ او یوه مسله ډېره مهمه ده، ډېره مهمه هغه ده چې ده که په هره برخه کې ته غواړې چې ښه پرمختګ وکړې، اقتصاد هم ډېر مهم دی. په اقتصادي برخه کې ستاسو سره څوک مرسته کوي؟ اقتصادي برخه کې فعلا اوس موږ سره رونه کومک کوي. ما خپله یو ورور ده، ما ډېر حمایتوي او ترونه مې دي. او الحمدلله دوی ما سره ډېر کومک کوي. د کرنټین چې کله تاسو ته راځي یا کوم خواړه یا کوم کلب ته چې دی پیسې واغه انشاءالله ستونزه نشته؟ ستونزه نشته انشاءالله. ډېره مننه. کله چې تاسو دغه مسابقې ورکوئ یا دغه مسابقې ترسره کوئ
کله کیسه راته وکړئ څوک مو ټاکي هغه تاسو عریف څنګه ټاکل کیږي په کومه کټګورۍ ټاکل کیږي یا کوم هغه ځانګړنې لري که نه ستاسو خپله خوښه وي چې چا سره مسابقه وکړي هغه یو رقم کیږي چې چیلنج چاته ورکړي خپل ریکارډ یې تا سره برابر وي بیا هغه ته خپله کولی شي چیلنج ورکړي او بل نور سازمان تا ته ټاکي کوم عریف سره دغه سازمانونه چې دي فعالیتونه چې کوي کله چې تاسو مسابقې کوئ بیا څنګه تاسو نیسئ آیا تاسو نه پیسې غواړي پیسې درکوي چې کله مسابقه وګټئ څه کیسه ده سازمانونه خو اوله کې به یې څه کوي ته به لږ څه پیسې وایسې ورکړي او چې بیا وروسته مخې ته ځې بیا هغه ته خپله دولت دې مخې ته کومک کوي او سازمان دې خپله غواړي د بوکس فدراسیون په بدني روزنه کې یا په المپیک اداره کې شته ده یا کوي ستاسو سره څومره همکاري کړې ده مونږ سره فعلا همکاري نه ده کړې بوکس مثال څه همکاري ته غواړئ تاسو چې غواړئ څه ډول همکاري ستاسو مونږ غواړو چې بس مونږ ته ښې ویزه مونږ ته هغه کې خارج فایټو ته مونږ ولیږي د خارج فایټو ته مثال بخښنه غواړم زه دلته پوښتنه کوم د که چیرې غواړئ چې ته په بهر کې فایټ یا مسابقه ترسره کړي څنګه یې ترسره کولی شي آیا ته دلته په افغانستان کې به خپله ځان تعریف ټاکي که نه دوی درته ټاکي خپله د فدراسیون وظیفه او دنده ده که چیرې د فدراسیون وظیفه او دنده همدغه وي نو فدراسیون چاته مسابقه وټاکي ځکه د بوکس مینوال خو هم په کابل او په افغانستان کې ډېر دي یو څونه وخت مخکې مونږ فایټونه ول پاکستان کې بس له بده مرغه مونږ ویزه او پاسپورټ نه هغه پاتې شول مونږ نه مسابقې بس که نه اوس به مونږ مسابقې کړې په پاکستان کله چې تاسو ورځئ فدراسیون ته دوی څه وایي دوی مشکل څه شی دی ولې ستاسو سره په دې برخه کې د ویزې او د پاسپورټ ځکه د حق دی ستاسو ول سره مرسته نه کوي خپله هغه دولتي اداره هم ده دولتي زه په دې مطمئن یم چې د پاسپورټ ریاست رئیس صاحب ته چې ورشئ ستونزه نه لري او تاسو ته پاسپورټ درکوي نو د دوی ویل تاسو ته څه دي دوی څه وایي تاسو ته مونږ سازمان ته ورته ویل سازمان ویل مونږ کوشش کوو بس هغوی کوشش خپل وکړه خو بیا هم ونه شو ډېر کوشش ډېره مننه کوم په راتلونکي تاسو څه پلانونه لرئ له خیره څنګه مسابقې به کوئ خپله د کابل په ښار کې به کوئ د افغانستان په کچه به کوئ د سیمې یا د نږدې هیوادونو په کچه به کوئ څنګه مسابقې به کوئ له خیره راتلونکي غونډ بوکسران هغه همدا غواړي چې خارجي فایټونه وکړي اول خو سلو باید اول خپل وطن کې فایټونه وکړي تر څو وکولی شي خارجي فایټو ته لار پیدا کړي تاسو مثال د پروفیشنل مسابقو یادونه وکړه دا لږ نه دي چې دوی مسابقې هم کړي بیا تاسو د خارجي فایټونو شوق لرئ زه خوایم چې دا که ډېرې دلته وشي او بیا خارجي ته لاړ شي څنګه بالکل اول خو مونږ دلته مسابقې غواړو چې خو بیا د همسایهګانو ملکونه پاکستان غوندې ملکونه اصل دي بیا مونږ کولی شو چې فایټ وکړو 2-3 ریکارډ پروفیشنل مسابقه دلته په افغانستان کې په مخ کې لري که نه شي کوي به له خیره هو روانه هفته کې انشاءالله یوه مسابقه چېرته به کوي له خیره د مسابقه دا کابل کې دا عارف میر جلال آباد ولایت ننګرهار ولایت ننګرهار نه راځي ښه ډېر ښه او دا هم کوم سازمان ترسره کوي دا هم سازمان LFC سازمان ده چې ډېر ښه سازمان ده همدا یې ترسره کوي کابل کې به ترسره کیږي بالکل کابل کې ښه افغان صاحب تاسو به هم په راتلونکي مسابقه لرئ او که نه له خیره هو انشاءالله موږ بل هفته موږ هم مسابقه لرو د ده سره یو ځای تاسو مسابقه هو د سره یو ځای ښه تاسو عارف څوک دی موږ عارف چهاراسیا بیا هغې هم څو مسابقې پروفیشنل مسابقې ترسره کړي او که نه او هغه مسابقې ښه تیار نفر ده او هغه سره زه جوړه شوی یم او انشاءالله ما ورته ځان تیار کړی ده ښه دا مسابقې چې کوئ پروفیشنل به وي نو پروفیشنل دی ښه نو ډېره مننه کوم ښاغلی افغان صاحب پیغام مو څه دی څه ویل لرئ هیوادوالو ته نو بس پیغام هم دا ده چې باید هیوادوالو ته پیغام هم دا ده چې ټول باید ورزش وکړو باید صحتمند اوسو د ورزش بهترین شی ده چې باید موږ باید ورزش وکړو ښه ده بد عملونه تاسو پیغام چیرې سلیمان جان موږ پیغام ځوانانو ته دا ده چې درس وی ورزش وکړي تر څو خپل همدا وطن مخې ته ویسو بل څوک خو نسي راتلی چې موږ وطن چېرته مخې ته بوځي بس همدا موږ ځوانان یو چې یو څه کار باید وکړو خپل وطن خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم ښاغلی سلیمان او شمس افغان چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ تاسو په چار کې بریا وغواړم ډېره مننه ژوندي اوسئ